محترم محاضرینو، 13 جمعه کې ما ستاسو حضور کې د قران کریم د یو آیات تلاوت پیش کړو او د هغه متعلق می دا مذاکره هم کړې ولا چې د قران کریم د آیات کې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دوه خبرو تلقین کړي. یو خبره دا د چې وتلو ما اوحي الیک من الكتاب، چې د الله تعالی د طرفه د وحی فزرعه ته کوم آسماني کتاب راغلی دی د هغه کتاب تلاوت کوه. ځکه د هغه کتاب په تلاوت کولو کې ډېر خیر دی او ډېر برکت دی. د هغه کتاب د تلاوت کولو په خاطر الله تعالی د انسان حفاظت کوي او د هغه کتاب د تلاوت کولو په خاطر الله تعالی د انسان په کور کې برکت راولي. ځکه قران کریم داسې کتاب دی چې د روایتو سمالمیږي چې په ټولو آسماني کتابو کې قدیم کتاب د قران کریم دی، چې د کم کتاب تلاوت په خپل الله تعالی کړی دی، چې د کم کتاب کتابت او لیکایي په خپل الله تعالی کړی دی. روایتو کې راځي د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش څخه 50,000 کال مخکې الله تعالی د قران کریم تلاوت په خپل کړی دی. د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش څخه 2000 کال مخکې الله تعالی د قران کریم کتابت او لیکایي په لوح محفوظ باندې کړی دی. او په ټولو آسماني کتابو کې جامع کتابم قران کریم دی. چې څومره آسماني کتابونه راغلي دي، کاغی د تورات په شکل دی، که د زبور په شکل دی، که د انجیل په شکل دی، دا غي ټول برکات او انوارات الله تعالی قران کریم کې را جمع کړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، لقد اعطیت المثانی مکان التورات، الله تعالی ماته د تورات پر ځای باندې مثانی را کړی. د مثانی سوره فاتحه والحمدلله دا د دې دا معنا چې د تورات څومره برکات او انوارات الله تعالی ماته په سوره فاتحه کې ایښي دي. والمائده مکان الانجیل، انجیل هغه کتابو چې پر حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل شوی و، نو د انجیل پر ځای باندې الله تعالی ماته سوره مائده را کړی ده. د دې دا معنا چې څومره برکات او انوارات په الله تعالی په انجیل کې شو، ماته په سوره مائده کې شي دي. والحوامي مکان الزبور، زبور هغه کتابو چې الله تعالی حضرت داوود علیه السلام ته ور کړو. پیغمبر علیه السلام وایي د زبور چې څومره انوارات او برکات الله تعالی ماته په حوامیم کې شي دي. او سورته دي چې د حامیم مس شروع کیږي. وفضلت بالمفصلات، چې د دې سورسته څومره تفصیلی سورتونه مفصل سورتونه قران کریم کې راغلي دي، دا غي په ذریعہ باندې الله تعالی ماته پر نور انبیاء او فضیلت را نصیب کړي دي. نو چې څومره آسمانی کتابونه د دنیا ته راغلي دي، په هغه ټولو کې جامع کتاب دا هم قران کریم دی، او په ټولو کتابو کې عالمی کتاب دا هم قران کریم دی. د نورو کتابو شان او طریقه دا و چې داغه احکام به در یو زمانی او در یو علاقی پوری محدودو، چې کله باغه زمانه تیر اسوا او د هغه علاقی سره بسړې وواتی، بیا به دغه آسمانی کتاب حکم نه چلی دی. مثلا حضرت موسی علیه السلام ته الله تورات ور کړو. تورات د حضرت موسی علیه السلام در زمانی پوری محدودو، او تورات د مصر در علاقی پوری محدودو. لیکن قران کریم هغه آسمانی کتاب دی چې داغه متعلق الله تعالی په خپل وایي، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. چې دمځکه پر مخ پر کره باندې څومره مځکه ده، او پر دې مځکه باندې څومره قومونه دي، او پر دې دنیا باندې در قیامت پورې څومره زمانه را روان دي. دمځکه ټوله خطی ته د آسمانی کتاب دی، او ټول قومونو ته آسمانی کتاب دی، او د قیامت در اخرنه ورځې پورې ټوله زمانه ته آسمانی کتاب دی. نو ځکه الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته یو خبره دا کوي چې اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، د دې کتاب تلاوت کوه. ځکه کم کور کې چې د قران کریم تلاوت کیږي، دا غي پر سر باندې د نور خیمه ولاړی. د اسمان ملائکه ته کور داسې ذلیج لکه مشته چې په اسمان کې استوره ذلیج، بیا هغه خیمه د ملائکه ته راهنمایي ورکي، لارښوونه ورکي. پر دې خیمه باندې سیده ملائکه د اسمان سره شو کیږي. هغه کور در سهار پورې د ملائکه ازدحام ورشي، او ملائکه د قران کریم و تلاوت ته ډېر شوق لري، او په ډېر شوق باندې د قران کریم تلاوت اوري.
چې په کم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي نه په هغه کور کې د ملائکو ازدحامي او د هغه کور سره د شیطانانو لريوالي هغه کور ته به شیطانو سرات لله چې کم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي الله تعالی په هغه کور کې برکت راولي سکون راولي اطمینان راولي د هغه کور د انسانانو ژوندۍ د سکون او د اطمینان ژوندۍ لیکن کچیره په هغه کور کې د قران کریم تلاوت نه بیا خو هغه کور د مشکلاتو سره مخامخ کیږي هغه د پریشانیو سره مخامخ کیږي په هغه کې به د اسباب هر څومره کثرتي لیکن د هغه کور د انسانانو ژوندۍ و ډېر ستړي او ډېر پریشان روانه